نبی صلی الله علیه وسلم صحابیاتو ته وې چې د اختر په ورځ باندې تاسو مراوځو اختر مانځه ته بس زنانه هم راوځي نو یو زنانه په باندې پوته شي یا رسول الله اهدان لیس لها جلباب اے د الله رسول سلام اختر مون سیدا ډیر اجر ده خو چې موږ سره د خپل پردې لپاره پړونه او صادر نه وي بیا به څه کوو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لتلبسها صائبتها بل یو ملګری گاونډی دغه نه د پورکاو صادر راواخلي پای کې د راځګر خود اختر مونږ نه پرې دي ځکه دا ډېر عظیم عمل لا تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړو چې کوم د حیض والا زنانه دي ذوات الخدور پرده نشین زنانه دي هغه راوړي نو حیض والا هم نه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې موجه استدا یشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم د مسلمانانو په دې غړې کې چې راشي دام یو فائدہ ده د مسلمانانو دا ټولۍ چې غړ ښکاری دام یو خوشی ده مقصودی چیز ده او دویم دا ودعوت المسلمین د اختر په ورځ الله دعاګانې قبلوي نو چې دا راغلي وي په دعا کې خو به شامل شي کړه دعا الله قبول کړي الله به مغفرت بل ورونو دا اختر د مانځه آداب یو ادب دار نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په سحر باندې غسل کول خوشبوئی لګول انسان سره چې کومه بهترینه جامه وي ضرور نه ده چې خامخا د نوي وي خو چې کومه ښه جوړه وي هغه غوستل او دارنګې د خپلو اقراب او خپلوانو سره په یو ځای باندې د اختر مانځه ابن خزیمه کې روایت ده چې دام یو سنت عمل چې سړی د خپلو خپلوانو سره د کلي نه روان شي د اختر مانځه ته دارنګې یو سنت پکې دا ده واړه اختر کې نبی صلی الله علیه وسلم د اختر مانځه نه مخکې خوږ شیز خاص کر کجوره خوړل او کجورې به یې تاک خوړلې یو درې پنځه یا چې څومره تاک ادا دي دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم چې امکان لري لري سړی نه وي نو پیاده راتلل پیاده تلل یو سنت پکې دا ده چې دا په کوم لار سړی راشي واپسی په بل لار باندې وکړي دا یو سنت عمل او یو لوی عمل پکې دا ده چې زنانو د پارم پردې ځای جوړ وي نو هغوی مانځه ته راځي لکه مخکې حدیث ما ذکر کړ او عطیه رضی الله فرمایي چې موږ ته دا امر کړی شوی و چې ان نخرج الحیه وذوات الخدور یوم العیدین د اخترونو په ورځ باندې دا ذوات الخدور او حیض والا زنانه مو باسو نو زنانه او کې زنانه وی یا رسول الله اهدانا لیس لها جلباب موږ سره یو زنانه وی هغه سره پړونه نه وی نبی هم فرمایي بل ملګری نه درا واخلي بل گاونډي نه درا واخلي بورکا او پای کې د راشي او فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم د مسلمانانو د غنیتا د مسلمانانو د دعا ته حاضر شي دا ان شاء الله یو لوی عمل